شپږ شلې ښځې دي. شپږ مالټې دي پوره پې تقسیم کړه چې یو یو ورسي. شپږ مالټې دي که د مالټو ونې شپږ مالټې دي. نه خو د استاد صاحب خبره چې جوس پته جوړو نو جوس پته جوړه. هغه کوم شی دی چې په بازار کې نشته او په دکان کې شته؟ نیمه نیمه پارا باندې نیمه نیمه پارا به ولې داسې نیمه نیمه پارا چېرته کړې ده که نه؟ د مسافري مې یو 2 ورځې کړله. کوم ځای کې؟ سوات کې. یا خپله ها. السلام علیکم ګران قدرمن کتونکو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د پښتونیار ټي وي د شیشې نه یونس پښتونیار. قدرمن کتونکو، څومره مسافر وروڼه چې دي دغه ته موږ سپیشل السلام علیکم د سلام جواب په کمنټ کې لازمي راکړئ. کتونکو، مزاحیه پروګرام موږ تاسو له سپیشل راوړی دی او پنی سوالات په موږ د خلکو نه کوو. لومبۍ تپوس زموږ دا دی چې شپږ شلې ښځې دي او شپږ مالټې دي، دا به پوره تقسیمول غواړي. دا به څنګه تقسیمیږي؟ او دویم نمبر کوېسچن زموږ دا دی چې هغه کوم شی دی چې په بازار کې نشته خو په دکان کې شته. کتونکو، که تاسو له جواب درځي نو موږ له جواب راکړئ د کمنټ په لیکه. موږ به دلته د خپلو خلکو نه ښکلې تپوسونه کوو. نو چاته ځایمه موږ سره اوسئ. ګران کتونکو، دلته موږ سره یو ملګری ولاړ دی، هغه سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نامه دې څه ده؟ الیاس. دلته څه لپاره راغلی؟ یاره اوس یې وړو سره ځان مشغولو. موږ ځان یې مشغول کړو. ځان مشغولو بس. دا راته ووایه چې پړه د ارمان څه دی؟ یاره پړه مې دا ارمان دی چې الله پاک د حالت برابر کړي، نارمل لایف ته موږ بیا واپس لاړ شو. نارمل ته راشي. ها جی بالکل. مسافري اجازه کړې ده که نه؟ یاره شکر دې نه مې دا کړې. اچھا دړه خبره. یاره دړ خو هغه چاته پته چې چا کړي، ما خو نه ده کړې. تا نه ده کړې؟ بالکل. دا راته وایي چې مسافري ګران شی دی که آسان شی دی؟ یاره موږ چې ګورو ډېر زیات ګران کار دی. خپل مور پلار بچي پرېښودلو، بهر ملک ته تلو او ډېر ګران کار دی. دا راته وایي یو مزاحیه تپوس تا نه کوو، جواب به یې راکړې که نه؟ ګورو ټرای به کوو. ټرای به کوو. دا راته ووایه چې هغه کوم شی دی چې په بازار کې نشته او په دکان کې شته؟ چې په بازار کې نشته په دکان کې شته. بازار کې نشته دکان کې شته. اندازه چې بازار کې نشته او په دکان کې شته. بازار کې نوم یادوي که ډېر زبردست. دا راته وایي یو تپوس بل کوو. شپږ شلې ښځې دي، شپږ مالټې دي، پوره به پې تقسیمول غواړي. دا به څنګه تقسیمیږي؟ شپږ شلې ښځې دي او شپږ مالټې دي. شپږ مالټې دا به څنګه تقسیموي؟ جوس دې وکړو، مطلب دا چې ټولو ته به ورسي. چې جوس دې وکړې نو ټولو ته به ورسي. دا وګوره که زبردست لکه دا څوټه پوهه که نه. دا راته ووایه مسافر وروڼه دې ګورې څه پیغام ورکړې؟ بس زه دا پیغام دی زموږ چې الله پاک دې زموږ په خپل وطن سبب وکړي چې ټول مسافران خپل ملک ته راشي، خپل وطن ته راشي. خپل وطن دې زموږ الله پاک آباد کړي. او چې ټول مطلب دا دی چې موږ ته پته مسافرو څه حالات دي، لکه چې کوم تکلیفونو سره مصیبتونو سره نن سبا الله پاک دې هر سړی خپل ملک سبب وکړي چې هلته راشي او زموږ خپل ملک کې راشي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. ګرانو کتونکو، دلته موږ سره یو ملګری ولاړ دی، سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نامه دې څه ده؟ امادو. دلته څه لپاره راغلی؟ کرکټ لپاره. کرکټ ټوکو که نه؟ او له خیره. ډېر پاتې دی که لږ پاتې دی؟ بس لږ پاتې دی. دا راته ووایه چې مسافري چاته کړې ده، وړه دې ورته کېږي که نه مسافرۍ ته؟ بیخي مې نه کېږي. پاکه بیخي دا ولې؟ نه مې خوښه. مسافري دې نه خوښه او مسافري دې نه خوښه، مسافر دې نه خوښه؟ مسافر دې خوښي؟ مسافر خو مې خوښي. مسافر دې خوښي؟ او له خیره. مسافر یې ګورې خوښي. ښه، دا راته ووایه یو مزاحیه تپوس په تا نه کوو، جواب به یې راکړې که نه؟ او له خیره. شپږ شلې ښځې دي، شپږ مالټې دي، پوره پې تقسیم کړه چې یو یو ورسي. زما وران نه راځي. هسې اندازې سره دا به څنګه تقسیم وکړو؟ څنګه؟ شپږ شلې ښځې دي او شپږ مالټې دي، دا به تقسیمول غواړي. نه راځي. هسې اندازې سره نه راځي. بالکل. دا راته ووایه چې هغه کوم شی دی چې په بازار کې نشته په دکان کې شته؟ څنګه؟ چې په بازار کې نشته په دکان کې شته؟ نه پېژنم. نه
نه راځي دا ته مسافر ته به یو شعر ډاله کې کنه شعر خو الو بیخي نه راځي دا ولې نو بس زما سره شوق نشته دا شوق پیدا کړ کنه خدای بنده هغه رالو ارانه یې شوی ده مړ وای مسافر دې ګوري شوی ده رانه اسی اندازې تر ته راځي څه پیغام ورکې څه شارټ پیغام ورکې مسافر ته سپیشل شارټ پیغام الله دې آباد ساتي او خدای ډېرې پیسې ورکړي په خپل کلي شي چې په خپل کلي شي ډېرې پیسې وګټه چې په خپل کلي شي ډېره مهرباني ډېره شکریه کتون کتون تم سره بل یو ملګری ولاړ سره خبرې کوه السلام علیکم وعلیکم السلام نامه دې سره علي زمان سره پر راغلی بس پړوال فوټبال راغلی منډه تلل خو ډېر دومره خوله دي ځان نه ستره بس لږ ورزش مرته سره مو شو گیم ښه شه ده دا وجود چاته ته نه پدې ورزش کړو بیلې دې سره دومره خوله دي نه سکه دا راته یو مزاحیه ته پوښتنه کو جواب راکې اوله شپږ شلې خزي دې شپږ مالټي دې دا په تقسیم کا شل مالټي شپږ دي کنه دا وګوره مالټي شپږ دي ها شپږ شلې ماټي دی او شپږ خزي دی نو شپږ شلې خزي دي ها او شپږ مالټي دي خانه دی ولا نیمه نیمه پارا باندې نیمه پارا بوله دا نیمه پارا بوله بل څه د پوس دا راته مسافرونه دې ګور څه پیغام ورکړي یاره بس خواري مزدوري مهنت کوي اکلی کې سشته ده نه بس هغه زړه حالات دي دا ته شغولي دي دا څه شغالي ده نه بګیز نشته ته تاوان نه وټل ډېر مهرباني ډېر شکریہ کو دلته موږ سره یو ملګری ولاړ سره خبرې کوه السلام علیکم وعلیکم السلام نامه دې څه ده مې جان شیر خان دلته سره پر راغلی بس د ټول نه مخکې خو زه د پښتونیار چینل او د پښتونیار ټي وي ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دا خپل قیمتي وخت یې فارغ کو زمونږ لپاره د کوګا ګراونډ ته راللو زه خو ګراونډ ته راغلی ما تماشې له راغلی کیل نه کوې یاره کیل سره خو مې خپل شوق نشته او د تماشې شوق یم یو کیل سره دې شوق نشته یاره د فوټبال سره مې شوق شته فوټبال سره دا راته وایي یو مزاحیه ته پوښتنه کو جواب به راکړې که نه یاره چې راځي بالکل به درکو شپږ شلې ښځې دي شپږ مالټې دي او دا په تقسیم کا نو دی نه خو د استاد صاحب خبره چې جوس پتې جوړونو جوس پته جوړه ولا سوټه پوهه کنه نو دا وګوره ډېر زبردست دا وګوره کنه دا دومره ټیلنټډ کسان دي دا راته وایي یو تپوس بالکل جواب راکړه کنه بالکل به درکو ان شاء الله کوم شی دی چې په بازار کې نشته او په دکان کې شته نانونو نو دا ډېر زبردست بالکل صحیح جواب دا راته مسافرونو کې سب شارټ پیغام مسافرو ته زماره طرفه سپیشل سلامونه او د مسافرو ته زماره طرفه دا درخواست چې خپل مسافري خپل نرتوب سره وکي او خپکیږي نه او مسافري انسان د پرخه سي د عقل پکې ځکه پوه شي لګو ډېر مهرباني ډېر شکریہ سره بل یو ملګری ولاړ سره خبرې کوه السلام علیکم وعلیکم السلام نامه دې سره محمد احترام سره پر راغلی ګیم ده پا یو مزاحیه ته پوښتنه کو جواب راکړې اولی شپږ شلې ښځې دي شپږ مالټې دي دا به پوره تقسیم کا شپږ چلې مالټې دي شپږ شلې ښځې دي شپږ شلې ښځې دي شپږ مالټې دي څونه اشاریو کې برابري اشاریو پارا کو نیمه پارا څونه اشاریو کې برابري سره راشي دا راته وایي چې کم شي چې په بازار کې نشته په دکان کې شته بازار کې دکان په بازار کې په بازار کې نشته په دکان کې شته دا راته وایي مسافر دی ګوري شعر وته ډاله کوي کنه نو هدي د کوم وته ډاله کوم بس خو مضبوط شعر وته ډاله کوي ټول مسافر په دیرو کې ناشتي او کله مسافر باره کې نو دا ډېر زبردست سفر باره کې جوړه دی لګي یاد دی نو چې وروي ولا جوړو زه د اور سوي هم د اور نه بغیر نه راغېږم زه د اور سوي هم د اور نه بغیر نه راغېږم زه مسافر یم د خپل کور نه بغیر نه راغېږم او زه په زار والله باندې لوی شوی بچي زه په زار والله باندې لوی شوی بچي ما ورله بوځی زه د مور نه بغیر نه راغېږم ډېر زبردست ډېره مهرباني ډېره شکریہ
راته ووایه یو مداخیه تپوس کو جواب به راکړې که نه بالکل شپږ شلې ښځې دي شپږ مالټې دي او دا پې تقسیم کړه شپږ مالټې دی که د مالټو ونې دي شپږ مالټې دي شپږ شلې ښځې دي او دا پې تقسیم کړه دا خو هغه خبره چې جوس به دې جوړ کړو جوس به دې جوړ کړې دا وګوره که نه زبردست مازغه خو دې کار کېږه که څه خرچه مرچه دې څه کوه خرچه خو بس الوګان خورو یو تپوس بل وکړو دا راته ووایه چې کوم شی دی چې په بازار کې نشته په دوکان کې شته بازار کې نشته په دوکان کې دا خو نون دی او دال دی نون دی او دال دی ډېر زبردست بالکل صحیح جواب مسافرونه ګوري شاړ غوندې پیغام ورکړه مسافرو ته خو بس زموږ د طرفه سپیشل سلام او دواګانې به ورته کوو او اوس دې وخت کې حالات خراب دي او سله دې نه بایلي ذکر اذکار دي کی او بس هلته دې کښېنې دلته دې راځي نه دلته څه نشته مونږ ځانه دلته وچ کلس دلته ناست یو کلک شوي یو ډېره مهرباني ډېره شکریه دونکو دلته موږ سره یو ملګری ولاړ له سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نامه مبارکه دې څه ده شیر زمین خان سابقہ جنرل کونسلر سابقه جنرل کونسلر دا نوم دې ډېر ګران نه دی بس الله پاک راکړی دی نو یا خپل وایه راته یې نوم قابلیت درکړي ما به داسې ګپي دا راته دا نوم دې ډېر په ګرانه ګټل دی که نه په اسانه دی ګټل یره خو ډېر په ګران ډېر محنت ځکه چې زما په خیال د جون داسې میاشت وه او دې لپاره ګرځېدو د جنرال کونسلر ډېر په ګرانه ګټلی شوی دی جنرل کونسلر ته بیا یو درې پیرې ووایه ته جنرال کونسلر درې پیرې به دا زر زر ووایه ته جنرال کونسلر زر 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 جنرال کونسلر زر زر جنرال کونسلر دا راته ووایه مسافري دې چاته کړې ده که نه کله مسافري مې یو 2 ورځې کړله کوم ځای کې 2 ورځې سوات کې یا خپله وایه ها اختر نه مخکې وختونه په روژه کې روژه کې نو څه تړی و یاره خو لکه دا سړی راله سا کړلی سوځېدلی یم 2 ورځې مکمل خپله خدایه دا راته ووایه مسافرونه دې ټول ګوري دنه یو مزاحیه تپوس وکړه بس زه خو ته هر ټایم تا ته زه وایم هر ټایم ریډي یم تیار تیار دی ګرون ته راځم سب کېږي ته به چې ته راځې یو تپوس دا دی که نه جی چې شپږ شلې ښځې دي شپږ مالټې دي او دا پې تقسیم کړه بس دا خو په ښه په پاکستان نه تقسیمېږي څنګه په اسانه تقسیمېږي ډېر په اسانه او کامن سنس غواړي او کامن سنس زموږ برابر دی خدای پاک فضل دی او له خدای پاک کرم دی الله پاک مهرباني ده کامن سنس زموږ ښه ډېره ټیټ ښه زبردست تقسیم یې کوې که نه شابه مسافرونه دې ګوري چې دی بیا پې څنګه تقسیمې شپږ شلې ښځې دي او شپږ مالټې یو مالټې رسي ځکه یو شلې دي او لکه شلې دي څنګه شلې دي شلې دي که دا خو لکه 120 نه یادوئ لکه شلې شلې دي لکه پخپو شلې پخپو شلې دي داسې مطلب د ساسو که ډېر زبردست او ډېر زبردست لکه لاس ورپورې وټپوی که نه زما ډېر تېز دی له خدای پاک فضل دی ډېره مهرباني او دا ته وایه چې خرچه مرچه څه کوې کې خو جو تا ته ښه پته ده نو دا راته ووایه یو تپوس بل کو بالکل تابعدار جواب یې راکړې یاره خو انشاءالله هغه کوم شی دی چې په بازار کې نشته په دوکان کې شته دی چې د دوکان ته کوم طرف نه راغی بس دا خو د الله پاک ورکړي دي دوکان لی ورکړی بازار لی نه دی ورکړی دا څه شی دی نو بس نونو نون لکه څه نون په دوکان کې شته او بازار کې نشته لکه راټکې دا ټکی ای شاباس ډېر زبردست هلکه بیا ورپورې لاس وټپوئ ځان هم وټکوم ځان نه وټپوئ دا راته ووایه جوابونه خو دې دواړه صحیح کړو اوس په دا روټۍ له باندې ته مېلمه کیا کو څه به کوو یاره زه هم چې ما سره لړ شي انشاءالله نو مزه به هم وکړي او دواړه وروڼه به ښه یو ځای کښېنو یله که او نو سور به وکړي دا مزه به څه ګپي نو لږ روټۍ کې به څه جوړی یاره خو څه چې ستا څه طبیعت مني هسې اندازې سره که نه زه خو وایم چې دا روش شي روشو روش خوړل لرې یاره کوم ځای لیدلې مې نه دی نو بس طریقې ته وښیم که نه ځو یاره لړ به شو خیر دی دا پروګرام کو راغونډ کو که نه بیا به لړ شو دا راته ووایه مسافر وروڼه دې ګوري شاټ پیغام ورکړه یاره مسافر خو نن سبا زه وایم چې دا حالات ډېر دغه دي الله پاک دې د کور عوض وکړي او الله پاک دې د هغه د حالات سم کړي ځکه چې
ډېر خلک زمونږ مسافرونه نن سبا په ډېر ټینشن کې دي او کېدای شي تاسو خو میډیا یوز کوئ سوشل میډیا باندې ډېره خبرې ځي راځي نو په سعودي کې زمونږ د مسافرو حالات ډېر خراب دي 15 مسافر زموږ پښتانه وروڼه په هغې کې وفات شوي دي چې د هغې ډېر تعلق زموږ د KPK سره دی الله دې هغوی ته بښنه وکړي هغه ژوند ورته ښایسته کړي خو ډېر ګرانه زندګي ده ځکه چې یو د کور غم شي یو مسافري شي نو الله دې دې ته اسانه کړي او زمونږ د طرف نه خو دعاګانې دي دا به انشاءالله کو او زما د ټولو پښتنو ته او ټول مسلمانانو ته دغه ورونو ته دغه یو شارټ میسج دی چې د هغوی د خیر د واپسۍ دپاره ختمونه وکړي کلام پاک او د سورت یاسین دا به زما بخیان رضی یو بهترینه نسخه ډیره مهرباني ډیر ښکلی پیغام ډیره مهرباني ډیره مننه کتونکو هم د دې سره زموږ د پروګرام وخت اختتام ته رسي امید لرو چې پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښ شي نو ویډیو مخه ته نورو کتونکو سره لازمي شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل ته لازمي راشئ پښتونیا ټي وي کتونکو موږ کوم 2 سوالونه وکړو د هغې جوابونه تاسو له درکړم لومبی سوال زموږ دا و چې شپږ شلې ښځې دي نو شپږ مالټې دا پرې پوره تقسیم کړئ نو شپږ شلې چې دي دا په خپو شلې دي نو شپږ مالټې دي یو یو وای خو ښکلې په اسانه باندې رسي ګران کتونکو موږ یو تپوس بل مو کو چې هغه کوم شی دی چې په بازار کې نشته په دوکان کې شته نو کتونکو دا نون ټکی دی کوم چې په بازار کې نشته او په دوکان کې شته دی امید لرو چې تاسو به ویډیو ډېر زیاته خوښه شوي څومره مسافر بایګان چې دي هغې ته زموږ سپیشل سلام او په دې رو کې به ناسي موږ به ګوري نو هغې ته زموږ سپیشل دا پروګرام هغې ته سپیشل ډالی ده کتونکو څومره مسافر رونه چې دي د هغې ډېر په بد حال دی کوم سعودي مسافر رونه چې دي نو هغې دپاره موږ د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې د دې سره مرسته وکړي څومره مسافر رونه چې دي دا د زموږ د ملک پاکستان ډېره غټه سرمایه ده نو د دې په پوره مرسته وکړي شي کتونکو هم د دې سره تاسو نه غواړو اجازه ته د پښتونیا ټي وي د شیشې نه یونس پښتونیا د کیمرمین شیرزمین سره ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان